نبی علیہ السلام فرمائے ان شمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العبد المر دا د قیامت په ورځ رانږدې سي ان تر دې چې دا خولای خپلو غوږو ته راورسېږي دومرې به سخت حالات دی نصف الاذن كذلك استغاث بآدم. الله اکبر. حدیث کې راځي نبی علیه السلام د صحابو سره ناست دی په دې وخت کې دا د پسه یو بازو یو ورون یو چا راوړي نبی علیه السلام خوړی او بیا دا یې روایت وایي د ټولو انبیاو سردار د قیامت په ورځ به زه کله چې لمر پر یوه نیزه د انسان خولې وځ د قیامت څومره هولناکه ورځ کله چې الله تبارک وتعالی شپېلې و انسانان راپورته سي. الله اکبر الله اکبر. الله دې فضل کړي کوم کسان چې زانیان یې زنا یې کړي د هغه د بدبویي څخه به ټول محشرګاه په عذاب وي العیاذ بالله. کوم کسان چې نیک صالحان وه هغه به د خپل د مخ د نور په یوازې په لاره کې روان وي چیغې به وي نارې به وي مور به د زوی بېزاره پلار به د زوی بېزاره مور به د لورې بېزاره کوروالا بیبي میرمن به د خپل خاوند نه بېزاره خطرناکه ورځ ده. په دا وخت کې به ډېر وخت تېر سي یوه ورځ یې 70 اوه سوه کاله بیا به په دا وخت کې د انسانان ډېر سخت په تکلیف سي چیغې به وي بدبویي به وي د هغه ګناهګارو د بدنو څخه به نوونه بهیږي څوک به څنګه یي څوک به څنګه یي په کوم حالات کې به ولاړې بیا به دا خلک راسي حضرت آدم علیه السلام ته به وایي ته خو زموږ د بشر پلار وې تا ته خو الله تبارک وتعالی دومره قدر کړی و چې فرشتې تا ته په سجده کړې ته دومره قدرمن وې واسه یوارې خدای جل جلاله غواړ وکړي چې دا حساب ژر شروع کړي. آدم علیه السلام وایي زه د دې دپاره نه یم ما څه یو خطرناکه ګناه سوې ده الله دومره غضب لري دومره په غضب باندې دی چې تر اوسه پورې د الله دومره قهر غضب موږ نه دی لیدلی زه نسم ورکړلی دی نه یې الله ما ونیسي. ورسې ابراهیم خلیل الله ته